السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راغلی نن ګودر منډه ډېر لوی ته دلته یو حادثه شوې ده. موږ معلومات کوو. یو ماشوم ساه د کور نه وتلی نن 5 تاریخ باندې او اوسه پورې میلاو شوی نه دی. نو تاسو ته موږ دا ګزارش کوو چې موږ سره رابطه وکړئ او د ماشوم ته میلاو د ماشوم پلار او ورور موږ سره ولاړ دي. دې نه معلومات کوو څنګه وتلی څنګه نه دی وتلی. دې څنګه وتلی دیگر کار شما سبق باندې په سکول باندې په دین سبق باندې او سار بیا چې کوم دی بس جامې راواغستې دې کې منډې دي پټې ډان کې ځار سکول باندې باندې پر وتلی ته بس دا باندې کله زه مدرسې راځم سکول نه یم مدرسې راځم سکول نه یم دې باندې وتلی دی بس. تاسو د خبرې واورېدې دوی سکول په دغه وتلی او اوسه پورې کور ته نه دی راغلی. تاسو زموږ دا درخواست دی که ویډیو مخکې شیر کړئ تاسو به ډېره مهرباني وي چې موږ ته د خپل ماشوم میلاو شي. د پلار خبرې تاسو واورېدلې. اوس د رور نه معلومات کوو چې آیا څه چل شوی و څنګه چل و. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا څنګه چل شوی تاسو ماشوم دا بېدرګه شوی دی که ورک شوی دی تللی دی څه مسله شوې ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. داسې چل شوی و چې د ماخوستن او زما پلار کار شوی و چې خپل سبق په ټایم باندې مدرسې ته په ټایم باندې او ښه خبر دی سبق لپاره ته سبق لپاره دی نو خو داسې یې ویل د سکول بهانه باندې تللی و چې زه لاړم سکول ته چې سکول ته تللی دی نو دا مخامخ غر باندې داسې تللی لارې پرېښې ده او پر یې غر باندې وختل نو موږ پیدا هم نه کوو او پیدا هم نه کړو. کم ځای پورې تللی وای؟ یاره کامبټ او چکداره دا څه نوم ورته وایي خدای پاک باجوړ سیټ اپ ځای ستلي نه هلته څه لپاره تللی چېرته تللی وای؟ مدرسې به ټولې وکړې چېرته مدرسو کې میلاو شي چار دی چې مدرسه کې دی نو کلي کې معلومات کړي که نه زیات ماشومان ویل چې مدرسې ته ځم. کم ماشومان ویل لکه چې د هغې سره په دغه کې تللی نه هغوی کې موږ ټول معلومات وکړه که نه موږ چېرته کې څوک اسلام آباد پنډۍ ته تللي خو د کلي نه څوک نه دي تللي. تاسو کلي کې معلومات وکړو او چې رابطې مو کړې هر چا سره. د دې مشر د دې خبرې تاسو واورېدې چې دلته ډېر زیات مشکلات دي. بل دا خبره چې موږ راتلو ډېر زیات لار خرابه وه. تقریبا چې کار پرې روان دی نو الله دې وکړي چې روډ زر ته زره پوه شي. او بل تاسو ته پته ده چې ماشومان ډېر زیات خواږئ نو الله دې وکړي چې د خپل ماشوم میلاو شي. او بل دا چې تاسو ویډیو مخکې مخکې شیر کړئ او موږ ته دوی ته د خپل ماشوم میلاو شي د بل پروګرام پورې. نو الله او زما کې ونه میله الله په امان.